پر همدې بحث لرو. د بحث لپاره راسره په خپرونه کې د نظامي چارو شنونکی ښاغلی عزیز ستانکزی وصل شوی دی. ستانکزی صاحب، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. ښه، اسلامي امارت ویلي وو چې پاکستان ته به د شویو بریدونو ځواب غوڅ او دغه راز پر مناسب وخت ورکړي. تېره شپه هم دغه ډول غچ اخیستونکي عملیات د پاکستان پوځي رژیم پر وړاندې ترسره شول. څه ډول یې بولئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فصل پیدایش د پاکستان د انګلیس د لمنه نه دا اولنی ځل ده چې د افغانستان د اسلامي امارت جنګیالي یا مجاهدین د خاورې د خط نه خواته تقریبا 60 کیلومتره که زیاتره ننوتلي دي او غزا د پاکستان د مرتد فوج په مقابل کې روانه ده. اما داسې دوی نازوانمردانه هوایي عملیات یا بریتونه په څو نقطو کې د افغانستان کړي، په ښار د کابل او ننګرهار او قندهار کې چاته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې. اما د افغانستان مجاهدین په ډېر تلوار او په ډېره عجله او په ډېره میړانه مخ په وړاندې روان دي. په څو نقطو کې دوی ډېر مخکې دي او پاکستاني پوځیان د تیښتې په حالت کې لیدل کېږي. زه باور لرم چې اوس به د پاکستان پوځي حکمرانان او صدر اعظم هغه د سیمې هیوادونه چې د افغانستان د اسلامي امارت سره اړیکې لري، ډیپلوماټیک او سیاسي، هغوی څه به اوس د هغوی لمن ونیسي تر هغه افغانستان له دې جنګ نه لاس په سر سي. اما د افغانستان د اسلامي امارت وزارت دفاع باید قاطعانه په دې مورد کې همداسې عملیات پیل کړي دي. پاکستان د مرتد پوځ په مقابل کې همداسې دوام ورکړي او زه په دې باوري یم چې تر اټکه پورې دوی رسېږي که همداسې په دې شدت سره دوی خپل عملیاتو ته ادامه ورکړي، ځکه پاکستان اوس د اقتصاد له لحاظه د دې قابلیت نه لري چې د افغانستان سره وجنګېږي. دوم داسې پیاده د پاکستان پیاده پوځ که د افغانستان ته داخله کیږي، د افغانستان جنګیالي په پیاده جنګ کې دوی بالکل آماده دي، ځکه 25 کاله دوی جنګ کړی ده. دریم داسې 40 مملکتو ته د طالبانو یا د افغانستان مجاهد طالبو شکست ورکړی. نو پاکستان خو زما په خیال چې د دوی دپاره ډېرې او نیولې ډېر عادي دي تر اټکه پورې. څلورم داسې په داخل د پاکستان کې هغه سازمانونه او هغه ګروپونه یا هغه ډلې چې د افغانستان د حاکمیت په سره خواخوږي دي او د دې په دې جنګ کې هغوی باید عاجلا لاس په کار سي. هغه د مراکز چې د پاکستان پوځیان دي، چونیان دي، په هغوی باندې عملیاتو کې بلوچان باید راجګ سي او دوی د پاکستان په پوځ باندې مرګونې ګزارونه وکړي تر هغه د پاکستان پوځ تار و مار سي او دغه سی چې د افغانستان په مقابل کې کړي دي دې نه عبرت واخلي. زه په دې باور لرم چې پاکستانی ښکېلاک به ډېر زر خپل جواب وګوري او بیا به دوی داسې کار ونه کړي چې هغه د افغانستان حاکمیت ته په بده سترګه کتل وي، د افغانستان خلک ربړول وي، د افغانستان خلک زبرول وي، په افغانانو باندې ناتاري بمبارد وي. نو دا زه په دې باوري یم چې دغه د موږ غازیان ډېر په میړانه روان دي او ډېر په جګ مورال او بله خبر دا چې مقامي کسان یا خلک د هرې منطقې کې چې دوی په دې نقطو کې په جنګ کې دي هغوی ورسره یو ځای شوي دي او جنګ ته ادامه ورکوي او که چېرته ضرورت سي د افغانستان ښځې هنر د غزا ته آماده دي. بلې ښه، ستانکزی صاحب، په دغو بېګانیو غچ اخیستونکو بریدونو کې تر ډېره پورې 55 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. دغه راز پوستې هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلې، درنې او سپکې وسلې هم یې لاسته ورغلې، حتی تر 23 جسدونو پورې بیرته افغانستان خاورې ته انتقال کړي دي. فکر کوئ د پاکستان پوځي رژیم له لوري دغه ځواب یو سنجول سوی ځواب و چې تمه یې لرله یا نه لرله دغه ډول بریدونو څخه؟ د پاکستان پوځي واکدارانو دا خیال کاوه چې موږ له داسې یو مملکت سره مخ یو، جنګ ورسره کوو لکه بنګلادیش چې څومره ظلمونه یې سره پرې وکړل. اما دوی په دې خبر نه وو چې دا افغانان دي. دوی ناپلیون ته شکست ورکړی، دوی چنګیز ته شکست ورکړی،
دوی انګلیسانو ته 3 ځله شکست ورکړی، دوی 40 مملکتو ته شکست ورکړی، شورویانو ته یې 1,20,000 نفر یې دلته مسلح راغلي او شکست ورکړی. نو زه فکر کوم چې پاکستان د طالب مجاهدینو په مقابل کې هیڅ هم نه ده او ډیر یو عادي جنگ وي ته ښکاري، په شرط د دې چې پاکستانیان له هوایي ځواکونو نه استفاده ونه کړي او ځکه چې افغانستان هوایي ځواک نه لري او که په ځمکې باندې پاکستان راسي زه فکر کوم چې ژوندي به بیرته ونوځي او که له اوانه دوی انداختونه وکړي ملکي خلکو ته تلفات رسیږي، بیا هم طالب مجاهدو ته تلفات په دې نه رسیږي چې دوی په هغه سوق الجيشي نقاطو کې د افغانستان ټولو کې بلدیت لري او د افغانستان خاوره د دوی لپاره د جنگ لپاره د پردو د جنگ سره د جنگ لپاره ډیره آماده خاوره ده په اصطلاح. ښه ستانکزی صاحب، دغه غچ اخیستونکي عملیات د هغو شوو بریدونو پر وړاندې ترسره شوي چې د پاکستان نظامي رژیم له لوري په افغانستان کې ترسره شول. هوایي حریم یې نقض کړ، د ماشومانو ښځو په ګډون یې ګڼ ملکیان شهیدان کړل. له بل اړخه که وګورو څه ډول یو پیغام او درس د پاکستان لپاره دی چې بالاخره افغان خاوره او دغه راز افغان ځواکونه کولی شي د دوی د شویو بریدونو ځواب ورکړي؟ بالکل د متقابل عمل ته د پاکستان د هغه بریدونو چې په هغې کې د روژې په میاشت کې په نیمه شپه کې ښځې، ماشومان، سپین ځوانان له 100 نه زیات شهیدان سول، زخمیان سول. دا هم لا کمه ده چې دوی د افغانستان د اسلامي امارت ځواکونو دغه عملیات پیل کړي دي. اما زه په دې باوري یم چې بیا به پاکستان د افغانستان خواته په بده سترګه ونه ګوري، ځکه دوی د افغانستان له خوا نه داسې ګزار نه و خوړلی. دا اولین ځل ده چې د افغانستان د اسلامي امارت د مجاهدینو له خوا نه داسې کلک ګزار ورکول کېږي چې همدا اوس یې مړي پراته دي، خپل مړي نشي ټولوی. له 500 نه زیات د پاکستان پوځیان مردار شوي دي او ډیر اسیران شوي دي چې اسیران هغه د موږ ولیدل په د فیسبوکونو د لارې نه او دوی مخ په وړاندې روان دي، غنیمت ډیر نیولې، ډیر اسلحې نیولې دي، پوستې په باندې رنګ کړي دي. نو دا خپل ډیر یو شهامت ده او تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانان چې لا تر اوسه د امارت اسلامي په حقانیت نه و پوهېدلي، هغوی اوس ټول د امارت اسلامي شاته ودرېږي، ولاړ دي. صرف 0.5% هغه کسان چې دوی ځان ته افغان نه وایي یا هغه رټل شوي کسان چې په کلونو د پاکستان نه پیسې اخیستي، هغوی دغه عملیات د پاکستان څخه په افغانستان کړي او توجیه کوي او د اسلامي امارت عملیاتو ته دوی په د شک په سترګه ګوري. د ټولو افغانانو د خوا نه رټل شوي دي، هغه 0.5% دي. اما متباقي هغه افغانان چې په خارج کې دي که په داخل کې دي، ښځې هنر د امارت اسلامي په طرفداري او تر شا یې ولاړ دي. زه باور لرم چې اسلامي امارت ملا به ډېره نور هم کلکه سي او دا یو درس و د افغانانو دپاره. بله، تاسو ته د بحث لپاره راګرځو. په درېیمه سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو بل افغان شنونکی ښاغلی میوند جرأت نوري میلمه دی. نوري صاحب، تاسو هم ستړي مه شئ. ښه، د اسلامي امارت ویاند ویلي چې دغه غچ اخیستونکي عملیات په پوره مورال او په قاطعیت سره د افغان ځواکونو له لوري ترسره شوي دي. که یوه محاسبه ولرو، څنګه و دغه عملیات؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن محمدي صاحب، په لومړي سر کې تاسې د تلونیوز ټولو درنو اوریدونکو او تخنیکي همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. په لومړي سر کې د یادورۍ ځای بولم چې زه د تلونیوز تلویزیون دغه کومه کارکردګي و، کومه کارنامه چې د پنجابي وحشي رژیم د انتقامي بریدونو په مقابل کې دوی تر لاس لاندې نیولې وه او دوی هغه د رسنیز جګړې میدان ډېر ګرم نیولی و. زه خاص ترې منندوی یم. واقعیت دی زما ستاسو ټولو د تلونیوز ټولو همکارانو، تخنیکي همکارانو، کارکوونکو ته د زړه له کومې یو ځانګړی سلام وړاندې کوم. په دویم سر کې ټولو هغه ځواکونو ته چې همدا اوس هم د پنجابي رژیم په مقابل کې واقعیت د افغانانو د وینې غچ واخیسته او افغانان یې دا افغانانو ته وښوده چې مونږ څوک یو او مونږ څنګه خلک یو، مونږ څنګه ستاسو دفاع کوو. زه یو خاص سلام هغوی ته کوم. الله مو ژوندي لره، خدای مو خوشحاله لره. راځو د پاکستان په وړاندې د افغانستان د حکومت
د وروستي انتقامي بریدونو په اساس باندې که چېرته موږ تاسو وګورو زه فکر کوم چې د احمدشاه بابا له تاریخ څخه تر دې مهاله پورې به په افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل وي چې د حکومت له سټیج څخه د پنجابي رژیم باندې یو ډېر جالب داسې بریدونه کوي چې د تصور نه لوړه خبره وه که څه موږ په خپلو ځواکونو خپل ملت باندې دا باور لرو چې افغانان فکري جنګ کوي افغانان ژمنتیا لري افغانان وحدت لري ولې زموږ د توقع بیخي لوړه موضوع خبره وه چې موږ دومره پام نه درلوده چې دا موضوع به دومره غټېږي او دومره به پنجابیان له د خاورې څخه تېښتې ته اړ کېږي او پنجاب په داسې حالت رسېږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یې سعودي عربستان کویټ قطر او متحده عربي امارات ته ټلیفونونه کوي چې راشي دغه موضوع سره میانجګري وکړي او د موضوع حل و فصل کړي هماغسې وهم شول چې د افغانستان حکومت د خپلو هغو هیوادوالو چې د پنجابي رژیم د وحشي یرغل په پایله کې په شهادت باندې رسېدلي وو په ډېرو قاطع الفاظو ورڅخه دفاع وشوه د هغوی غچ واخیستل شو او په راتلونکي کې پنجابي رژیم ته دا ښکاره شوه چې نور دا افغانستان هغه افغانستان نه دی کوم چې له نن څخه 15 کاله وړاندې و هغه افغانستان نه دی چې تاسو به د ورځې 10 ځلې کونړ ویشتو هغه افغانستان نه دی چې تاسو به د ورځې 10 ځلې په ننګرهار ولایت باندې بریدونه کول نن افغانستان دی نن هغه افغانستان دی چې تا جی اف 14 جنگي جیټ الوتکه چې ته ورباندې ډېر نازېدې او پاکستان هند ته دې هم په ډېره پورته شکل باندې ښودله زه باوري یم چې هغه دې هم ماته وخوړه هغه هم په لوګر کې رانه سکوره شوه دا هم درته لوی درس ده نور د افغانستان له تاریخ څخه عبرت واخله افغانستان مطالعه کړه د افغانستان سره داسې مه کوه که څه هم جګړه د چا په طرف د لورو په طرف باندې طبعا جګړه خسارات لري مالي او ځاني خسارات لري خو د افغانستان د اړتیا په صورت کې په افغانانو باندې چې هر نوع جګړه وتپل شي افغانان د سرونو په قیمتونو باندې هغوی ته امر چې د هغوی په مقابل کې دفاع وکړي زه هم دا به د سټیج نه دا ووایم که چېرته موږ افغانان پام وکړو موږ په یو اټومي هیواد باندې برید کړی دی په اټومي هیواد د نړۍ په شپږم نمبر فوج باندې موږ برید کړی د نړۍ شپږم نمبر فوج چې تر 10 میلیونو پورې تقریبا فوجیان لري موږ اخیستي دي پسې د دوی نه تقریبا تر 23 پورې نظامي پوستې نیولې د دوی نه مو تقریبا تر 55 پورې زیات پوځیان له منځه وړي د جګړې وژل شوي د جګړې هم د افغانستان قلمرو ته انتقال شوي دي همداسې اسیران انتقال شوي دي پنجاب لپاره پکار ده چې په خپلو پالیسیو کې له سره غور وکړي پنجاب ته پکار ده چې د فیلډ تش په نوم فیلډ مارشالان یې چې د انګریز او د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورڅخه هدایت ورکول کیږي ډېره ورته پکار ده چې د افغانانو سره ګورې تاریخي محاسبه په ډېرو حساسو شبو کوئ د افغانانو سره چې کله تاریخي محاسبه کوئ ډېر په پام یې کوئ د افغانانو سره هیڅ کله داسې محاسبه مه کوئ لکه د تېر تاریخ ته په کتو باندې ګورئ هماغه افغانان دي چې له ملتان او پنجاب څخه به تاسو ځغلولی دا هماغه افغانان دي ګورئ تاسو د همدغه افغانانو په وړاندې د همدغه افغانانو چې تا ته نن ازادي درکړه همدغه افغانان چې د ازادۍ په مقابل کې ته د قربانۍ په مقابل کې ته نن ازاد یې همدغه افغانان دي چې ته دلته نن په ارامه توګه ژوند کوي ولې که چېرته دې دا ځل داسې کارونه وکړل باوري اوسه چې همدغه افغانان به د نړۍ له نقشې څخه ورکوي همدغه افغانان ګورې د افغانانو سره تاریخ مطالعه کوي د افغانستان د تقریبا په ډېر کم وخت کې په کمو امکاناتو باندې ګورئ د انګریز امپراتوري ماته کړه دلته اتحاد جماهیر شوروي په افغانستان کې شکست وخوړو ناټو په افغانستان کې شکست خوړلی دی تاسو څه شی هغه ناټو چې تقریبا د نړۍ تر ټولو نه مډرن اسلحه او ټکنالوژي ورسره وه په افغانستان قلمرو باندې راغلل یرغل یې وکړو په ډېر شرموونکې ماته باندې دوی له افغانستان څخه وځي تقریبا دلته د میلیاردو ډالرو په ارزښت باندې دوی څخه جنګي غنیمتونه پاتې دي په کار دا ده چې پنجابیانو سره چې د افغانستان په وړاندې په خپل اټوم باندې مه نازېږئ زه بیا هم درته وایم موږ نن په اټومي هیواد باندې برید کړی په هغه هیواد باندې مو برید کړی چې تقریبا څه وخت وړاندې دوی په هند کې نږدې جګړې ته د ماتې ورکولو دپاره نږدې شوي وو دا افغانان دي افغانانو وحدت د افغانانو یووالی د افغانانو ژمنتیا د افغانانو خپلمنځي ورورولي د افغانانو وحدت دا ستاسو له ټوبم څخه قوي ده او انشاءالله که دا ځل مو دا کار وکړو په دې باوري اوسئ چې ستاسو دپاره به تر ټولو دردونکې کیسې وي لکه څنګه مو چې نن ولیدئ چې جګړې په ډګر کې مو مړي پاتې ټول کورنۍ مو په غمونو باندې لړلې دي له دې بعد هم ستاسو سرنوشت بد کېږي له دې بعد څخه ښه نوري صاحب په پاکستان کې داخلي وضعیت هم ښه نه دی هلته بلوڅ ازادي غوښتونکي دي چې ورځ تر بلې بریدونه ترسره کوي خپل حقونه غواړي دغه راز ټي ټي پي ده او په ټوله کې د هغوی اوسنی وضعیت له هند سره هم ښکیل دی او له دغه لوري چې له افغانستان سره ښکیل شو دغه ډول بریدونه او ځواب هم ترلاسه کړ د پاکستان اوسنی وضعیت څه روایت کوي پاکستان نور د ډنډ په غاړه ولاړ هیواد دی پاکستان د ټولو شکل باندې درکړي او په ټوله معنا باندې پاکستان په دې باندې پوه شوی دی چې په خپل په داخل د هیواد کې له ګڼو سیاسي اقتصادي نظامي او امنیتي مشکلات سره مخامخ دی ګورې داسې حالت ته نن رسېدلی دی چې نن یې تقریبا د پاکستان په اکثریت ځینو ایالتو کې د دوی پوهنتونونه او ښوونځي رخصت شوي دي دا هغه حالت دی چې پاکستان نن په دې باندې پوه شوی دی چې د خپل پوځي رژیم له لاسه کوم حالت ته رسېدلی دی زه د پاکستان له همدې څخه د پاکستان په ولس
او په هغه واقعي سیاسونو او متنفذونو باندې غږ کوم که چېرته مو د دغه پنجابي او ظالمې حلقې څخه خپل وطن ته نجات ورنه کړئ، خپل وطن ترې خلاص نه کړئ، باوري اوسئ چې ستاسو ستون نور د نړۍ په سیاسي نقشه کې له ماتې سره مخامخ ده. نو زه په دې باوري یم چې د پاکستان وروستي حالتونه چې دی له هند سره ښکېل ده، په داخل کې له ګڼو ستونزو سره ښکېل ده. هلته بلوچ بهتون غوښتونکي په پاکستان پسې راجګ شوي دي، همدلته تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي بي چې د ټول د دوی د غلطو پالیسیو په پایله کې په افغانستان د پاکستان په خلاف راپارتې شوي دي. نو پاکستان زه دا فکر کوم چې پاکستان نور له داسې ستونزو سره مخامخ ته غواړي چې د خپل ملت د پام د اړولو په موخه په نړیواله داسې مسایلو کې دوی مداخله وکړي. فرض که کله غزې ته د عساکرو د لګولو موضوع مطرح کوي، کله په افغانستان باندې برید کوي، غټ هدف یې دا ده تر څو د خپلو داخلي راکمیو څخه د خپل ملت پام واړوي او نړیوالو مسایلو ته نور مطرح کړي. نور پاکستان ته انشاءالله پاکستان په تجزیه او ټوټه کېدو خواته روان ده. زه دا باوري یم چې د پاکستان دا حالت دوام وکړي، پاکستان فکر نه کوم چې د 2023 کال پورې په همدغه شکل باندې پاتې شي، ځکه د پاکستان نه یو پاکستان یو بې ملته هېواد دی. پاکستان ملت نه لري، نیمایي له افغانستان څخه جوړ شوی دی، نیمایي له هند څخه جوړ شوی دی. پاکستان یو بې ملته هېواد دی. د یو پروژې په شکل باندې دلته انګریزانو په 1940 کې د اګست په میاشت کې جوړ کړو. په همدې خاطر باندې ګورئ د پاکستان په سیمه کې د پاکستان او د په جنوبي اسیا کې پاکستان او په منځني ختیځ کې اسرائیل صهیونیستي رژیم چې د دواړه په 1940 میلادي کال کې تقریبا د انګریز د پالیسیو په اساس رامنځته شول. اسرائیل یې د بلفور د معاهدې په اساس رامنځته کړو او په پاکستان یې د یو اعلامیې په اساس باندې رامنځته کړو. ګورئ همدغه مهاتما ګاندي چې په هغې وخت کې هند چې پاکستان هم یوه برخه و، د کله چې علي جناح سره په یو بحث کې به کېناستو یا به دوی سره خبرې کولې، علي جناح مهاتما ګاندي به د علي جناح همیشه دا خبره کوله چې تاسو داسې څوک یې چې هر څه خبره درته وکړي په همغه پسې روان وئ. ورته وایي چې ځئ په مخه موښه. همغه هغوی هم جدا کړله، هغوی هم پېژندلي. نو د پاکستان وروستي حالت ته زه فکر کوم چې دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. اوس د دوی تجارت په ټپه باندې درېدلی دی. د دوی تقریبا اکثریت کارخانې او فابریکې چې دوا فابریکې وي چې دوی به بې کیفیته موارد تولیدول او په افغانستان کې به ورڅخه استفاده کړي او دوی د توکو نوري صاحب ستاسو د خبرو دوام تر اخر سلطانګزی صاحب غواړم له تاسو وپوښتم ښه تر دې وړاندې هم اسلامي امارت دغه ډول ځوابي بریدونه د پاکستان پوځي رژیم ته ورکړي وو، اوس یو ځل بیا دغه د غچ اخیستنې عملیات تېره شپه ترسره شول. فکر کوئ هغه څه چې همیشه پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او دوی وایي چې که چېرته دوی پر دغه چاره باندې فکر ونه کړي نو پر افغانستان به بریدونه ترسره کوي، له دغو بریدونو وروسته او له دغه ډول ځواب وروسته به په دریځ کې کوم بدلونونه رامنځته شي؟ اول خو آخرین خبرونه دا دي چې په خوست او پکتیا او پکتیکا او ننګرهار او کونړ او نورستان کې 19 قرارګاوې د مرتدو پاکستاني پوځیانو نه نیول شوي دي او له 500 نه ډېر مردار شوي دي. او په ننګرهار کې 14 نفره ماشومان او ښځې او سپینګیري زخمیان شوي دي د هغوی د لاندې بمبارد په اساس. داسې پاکستان هر چا لمسولی، داسې هر مملکت لمسولی چې په افغانستان باندې برید وکړه او دلته ماشومان شهیدان کړل، ښځې سیاست دا د دې دپاره کړي چې پاکستان تجزیې ته ملا تړلې. دا د دې دپاره نه ده کړې چې دا افغانستان پې وډار کړي، افغانان پې وډار کړي. دا د دې دپاره ورته ویلې چې د پاکستان قبر خپله په شهباز شریف، خوجا آصف او خوجا منیر باندې وشکوي او هغه د شکوي نیمایي ته رسېدلي دي، قبر به تکمیل شي او پکې دفن بشي. زه دا پاکستاني پنجابي ته وایم، پښتانه خو زموږ دي، بلوچ هم زموږ دي، ځکه دوی غیرتي خلک دي دواړه. که زه دا پنجابي ته وایم چې ته کومه انګېزه لرې چې ته له ما سره جنګ کوې، ته غواړې چې جنګ کوې، زه خو یوه انګېزه لرم، ته خو روزه خور یې، ته خو د روزې په میاشت کې مبارکه میاشت کې هغه په سرکونو په سر ته روژه خورې، ته ایمان چېرته لرې، ته غیرت چېرته لرې، ته عزت چېرته لرې. ته ما سره اوس په دغه نقطه د سرحد کې نسې جنګ کولی، نو ته به د ټول افغانستان سره چې در پسې راجګ سي څنګه به جنګ وکړې، ته به تیاري را وشړې. 1 2 3 10 20 10 روسان کم بمبارد وکړه، روسانو تنها په پنجشیر 4,000 بمبارتونه وکړل، 4,000 تیاري هلته لېږلې وې چې بمبارد یې وکړه. چی شي سو آخر څنګه سو؟ شکست یې وخوړ شورویانو کې ونه خوړ. زه د پاکستان تجزیه کېدل وینم او شکست وینم، د افغانستان د غازیانو د سر لوړ سي. او زه ترکیه، عربستان او قطر ته وایم چې تاسو څنګه په پاکستان باندې اعتبار کوو چې دا اټومي بم لري او موږ به وساتي، موږ به وژغوري. اوس یې ورته
اوس د دوی وویني د پاکستان دغه تېښته د پوځیانو او د دې جنرالانو ورخطایي او بیا د سره یو فکر وکړي هغه نه سره پاکستان سره داسې تړونونه امضا کړي د افغانستان سره د امضا کړي په افغانانو د ځانونه وساتي افغانانو نه د کار واخلي دوی د پاکستان په اتوم بم باندې غولېدلي دي اوله خو اتوم بم پاکستان استعمالوي نسی پلان هم نسی استعمالوي دوم که دا اټومي بم لري دا هغه هیواد چې دوی ته ویلي چې په افغانستان حمله وکړي هم د پاکستان د تجزیه کېدو پلان هم د اټوم د اخیستلو پلان له پخوا نه ورته جوړ کړی دغه وخت را رسېدلی زه تاسو دا په درېغه باندې وایم چې پاکستان نور د کندې خواته روان ده پاکستان نور نه پاکستانیږي ټي ټي پی بلوچ ځوانان سند او د منظور پښتین هغه لوی تحریک سے البته دوی ته همیشه جلسې جوړي دا پاکستان قابل دی نه سیاول افغانستان وروړاندې سیاول دوی را سم نیګونی هم دغه اوس تاسو باور وکړئ چې شاید هغه راپورونه خپل بیرون درزونه کې دی راپورونه اما ډېر عملیې سوي په کراچۍ کې هم دا اوس جنگ روان ده په بلوچستان کې عملیې سوي دي په خپل صوبې سرحد کې او دا به تاسو وګورئ چې ډېر به زیاتې سي او د افغانستان د اسلامي امارت د محترم وزیر دفاع سزا له 15 میاشتو مخکې ما ویلي چې دای باید مارشال وي او زما په نظر مارشال دا ځوان وزیر دفاع باید قطع نه کړي خپل دغه عملیات د هیڅ خبرونه مني ځکه د موږ چیغه چا ونه اورېده د موږ د اتلسو کسو شهیدانو پروژې کې چیغه هیڅ ونه اورېده هیڅ د افغانستان پوښتنه ونه کړه نه په سازمان ملل کې د موږ پوښتنه چا وکړه نه په هغه هیوادونو چې موږ سره روابط لري وکړه دا خپل مظلوم افغانانو چې راجیت سول او خپل د سرنوشت معلومېدو لپاره اقدام وکړ او ډیر ښه اقدام وکړ ډیر په ځای وکړ تاسو باور وکړئ کوم دا اوس ضرورت سي د افغانستان ښځې هم ملاتړي ورسره څنګ په څنګ د طالب مجاهدینو سره ودرېږي ټول هغه کسان چې په خارج کې دي زیاتره که ضرورت سي ماته که ضرورت سي زه سبا حرکت کوم راځم دا افغانان دي دا په خارجي عملیات په مقابل کې ټول یو ځای کېږي ټول یو ځای دي که په خپل منځي اختلافات لري بیا وخت چې بهرني هیوادونه په افغانستان تجاوز وکړي وخت چې بیا پاکستان غوندې یو هیواد په افغانستان تجاوز وکړي بیا افغانان ټول یو دي غیر له هماغسې ما ویلي 15% چې هغه 15% نه هم اوس کمې نور افغانان د دې امارت اسلامي نه اوس هم دفاع کوي په آینده کې به انتریو کوي مننه ستانکزی صاحب تاسو د بحث لپاره راګرځو نوري صاحب تاسو د ستانکزی صاحب خبرې واورېدلې دوی ویل چې پاکستان په یو ډول باندې د خپلو ملاتړو او یا هم په عامه اصطلاح د خپلو بادارانو له لورې هڅول شوی و چې پر افغانستان بریدونه ترسره کړي او دوی په خپله پښه په تیشه وهي او بالاخره به خپل قبر په خپلو لاسونو دلته ځان ته وکاږي فکر کوئ واقعیت همداسې یو څه دی که واقعیت همدا وي څومره یوه درنه څپېړه ده د دغه هېواد د ملاتړو پر مخ قدرمن محمدي صاحب زه ستانک صاحب ته یو ځانګړی سلام وړاندې کوم که چېرته موږ تاسو وګورو دا واقعیت خبر ده چې پاکستان یو پروژه‌یي حکومت دی د یو پروژه‌یي چارو د تطبیق په موخه رامنځته شوی دی په تیر کې پاکستان ډېر داسې کړنې ترسره کړي دي چې د انګریز او د امریکا د متحده ایالاتو په خوښه باندې هر څه ترسره کړي د هیوادونو حاکمیت یې نقض کړی د هیوادونو قلمرو یې نقض کړی د هیوادونو حتی شتمنۍ ورڅخه وړي دي د هیوادونو کې خلک وژلي په مختلفو نومونو باندې د خپلو بادارانو د موخو د تحقق او غوښتنو د تطبیق په موخه زه په دې وروستي وخت کې ګورئ موږ تاسو په جریان کې چې دوی تش په نوم باندې فیلډ مارشال عاصم منیر څو ځلې امریکا ته ګورئ سفرونه وکړل حتی د دوی د شهباز شریف چې لاړو په هغه ځای کې د ځانګړې الوتکه ښکته کېږي چېرته چې د امریکا د ولسمشر یو د الوتکې د ښکته کېدو ځانګړی هوایي ډګر دی هلته دوی الوتکه ښکته کېږي دا د معنا لري چې پاکستان په سیمه کې پروژې اخیستي خو د دغه پروژو تطبیق په افغانستان باندې ډېر سخت دی ځکه دوی ته د افغانستان تاریخ د افغانستان کارکردګي د افغانستان وروستی پس منظر ټول جهان ته معلوم شوی دی ګوره پاکستان ډېره غلطه محاسبه زه په دې حیران یم چې پاکستان ته ولې ته څنګه یو حکومت یې چې د امریکا په غوښتنه باندې د یوازې عمران خان یو عادي سفر روسیې ته وکړو تا په جیل کې واچولو نن حتی هغه د سیاسي زندانیان چې کوم حقوق په هیوادونو کې لري هغه هم نه ورکوي هغه د روغتیایي ستونزو سره مخامخ ده ستا نه د هېڅ تمه نه ده پکار دا په واضح الفاظو معلومیږي دا په واضح شکل د پاکستان له کارکردګۍ څخه معلومیږي چې پاکستان د څه لپاره رامنځته شوی دی هغه پاکستان نه ملت لري نه د
ملت په نوم رامنځته شوی دی. پاکستان یوازې د په خاطر رامنځته شوی دی چې په سیمه کې هرج مرج جوړ کړي. هماغه د انګریز پالیسي چې مخکې انګریزانو تقریبا د 18 کلیزو په شاوخوا کې به دوی استفاده کوله چې نفاق واچوه حکومت وکړه. د مختلفو هیوادونو اتباع یې ګورې په مختلفو شکلونو باندې سره وویشل. ګورې په افغانستان کې په دغه تېرو 40 کلونو کې څه ونه کړل. افغانان یې په مختلفو نومونو باندې څوک به د اسلام په نوم وژل، څوک د کمونیست په نوم وژل، څوک د جمهوریتي په نوم باندې وژل، څوک د امارت په نوم باندې وژل. دا د پاکستان پروژه وه. دلته غوښتل چې د افغانانو په منځ کې درز ایجاد کړي. پاکستان دا درد ترلاسه کړی. پاکستان په دې پوه شوی دی که چېرته افغانان سره متحد وي، که چېرته افغانستان سره وروڼه وي، بیا زما خیر نشته. واقعیت همدغه دی. نن چې افغانان په یو ټغر راټول دي، نن افغانان په یو کور کې ناست دي، نن افغانان یو بل ته د ورورولۍ لاس ورکړی، نن افغانان یو بل بښي دي، نن افغانان په وحدت کې دي. دا د پاکستان یې درز هم ولیدو، پاکستان یې حالت هم ولیدو چې پنجابي عسکر له فقط یو پوسته باندې یو غږ کوي، نور ټول پوځیان یې پوستې خوشي کوي. دا خو یو عادي خبره نه ده، د افغانانو د ویاړ خبر ده. تاسو باوري اوسئ، ګوره دا یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونو برید در باندې کړی، په تاسو باندې حمله کړې. باور وکړئ که چېرته ولس ته غږ وشي. ګوره موږ تاسو په جریان کې یو، تقریبا زه هم ټوله شپه مې مطبوعات تعقیب کړي او همدغه مسایل تر بحث او نظر لاندې درلودل. په خوست کې ګورې ځوانان راپاتې شوي دي، په شمالي ولایتونو کې ځوانان راپورته شوي، په جنوبي ولایتونو کې حتی زنانه ټول د هېواد د ازادۍ او د هېواد په وړاندې د خپل انتقام د غوښتلو دپاره راپورته شوي دي. دا د افغانانو وحدت دی، دا د افغانانو یووالی دی. دا د پاکستان ته پکار ده، دغه فیل تش په نوم فیل مارشالانو ته پکار ده چې د نورو په پروژو باندې نه غولېږي، د نورو څو میلیاردونو ډالرو په ترلاسه کولو باندې نه غولېږي. دا د دوی دپاره ګورئ و ډېره شرموونکې خبره ده. په تاریخ کې د تش نوم ځان دپاره نه پرېږدي. ته څنګه یو مارشال یې، ته څنګه ځان ته یو مارشال وایې چې خپل عساکر په غزه کې د اسلامي خلکو د غزې د ولسونو د شهادت په رسولو، غزه په یو مظلوم حالت نور په کنډواله په بدلولو باندې ته د اسرائیل سره همکاري کوې، ته د امریکا سره همکاري کوې، خو ته همغه څوک یې. دا معلومه ده چې ته یو لاسپوڅی څوک یې. یوازې چې هر څوک درته پیسه وخوروي په همغه پسې روان یي. همدا اوس ګورې د امریکا او د ایران مسایل ګرم دي، یو هلته حتی د جګړې خطر په منځني ختیځ کې ډېر په زیاتېدو باندې دی. تاسو باور وکئ چې د ایران هېواد دومره له هېچا څخه نه یېرېږي، له امریکا څخه نه یېرېږي لکه خپل دغه ګاونډي پاکستان څخه. ځکه هلته د دوی اډه ده او تقریبا د منځني ختیځ اکثریت اډې راوړل شوي دي، عساکر راوړل شوي دي، پاکستان کې ځای په ځای شوي دي. نو پاکستان ته پکار ده چې په سیمه کې نور هرج مرج ته خپل پای کې پټ ټکی کېږدي او خپلو پالیسۍ باندې د سره غور وکړي. خپل هغه پالیسۍ چې بهرنۍ سطح دوی د هېوادونو لپاره جوړې کړي دي ورته فکر دی وکړي. ملکي حکومت ته صلاحیت ورکړي. پاکستان کې ملکي حکومت د دفاع وزیر په نوم باندې یو پوډري راپاڅولی دی، تش په نوم باندې کله یوه خبره کوي کله بله خبره کوي. دا زه نه پوهېږم چې د دفاع وزیر په یو مملکت کې دا رقم وي. دفاع وزیر خو یو برجسته شخصیت وي، دفاع وزیر خو یو سیاسي شخصیت وي، دفاع وزیر خو یو رهبر په شکل باندې وي. تاسو څنګه نفر راوستلی دی په رسنیو په مخ کې کینی د یو بېځایه شخص په څوکه دی خبرې کوي. د افغانستان تاریخ دوی نه د مطالعه کړی، د افغانستان خلکو نه دی مطالعه کړي. زه دې خلکو ته وایم تاسو لومړی هغه خپل د خبرو کله چې د یو مایک خواته ورځئ، یو سټیج خواته ورځئ، هغه خپل د خبرو کولو اصول زده کوئ او د خبرو کولو طرز زده کوئ. دلته افغانانو یو ځل بیا خپله کارنامه وښوده. پاکستان زه د دې سټیج نه در باندې دا غږ کوم، دا واوره چې دلته د افغانستان د 40 کاله جنګوري د افغانستان په میلیاردي متره مکعبه اوبه خوشې درغلي دي. همدغه جنګونو په استفادې باندې تا دا کار کړی. ځکه ته په دې باندې پوهېدې چې په افغانستان کې ثبات راشي، په افغانستان کې مقتدرانه حکومت راشي، ته بیا هغه خپلو موخو ته نشي رسېدلی. مفت اوبه درغلي، باور وکړه چې دې غچ په افغانان در ځنه اخلي. دا غچ چې ډېر عادي سر ده، دا یې تر اوسه پورې په اصطلاح باندې د لوبې پیل ده. دا د لوبې پیل ده، متوجه اوسه، له دې د سختو حالات سره مخامخ کېږي. په بل حالت کې زه په دې باور یم چې پاکستان 40 کاله څخه زیات افغانان وجنګول، 40 کاله څخه زیات. نن د تا دغه پوځي الوتکې چې راځي اکثریت زما د تېرې پخواني فوجونو دي چې د افغانستان څخه تا ځینې کسان، ځینې لاسپوڅي کسان افغانان په مختلفو نمونو باندې وجنګول. زه همغو کسانو ته وایم چې نن د پاکستان په حالت کې تاسې راغلی، د پاکستان وضعیت مو د افغانستان له مجبوریتونو څخه استفاده وکړه. ځینې لاسپوڅو مو د قدرت په نوم باندې وغولول، د قدرت په ورکولو باندې، او د افغانستان د وخت تقریبا له 300 څخه زیات د جنګي الوتکې مو له افغانستان څخه ویوړې. نن همغه په افغانستان باندې سفر کوي. زه همغو خلکو ته وایم چا چې د افغانستان سره خیانت کړی دی، چا چې په داخلي جنګونو کې د افغانستان سره خیانت وکړو، نن ستا له لاسه ګورئ زما قلمرو نقص کېږي، زما حاکمیت نقص کېږي، په ما باندې پنجابی راځي راباندې حملات کوي. که چېرته تا دا خیانت نه و کړی د دې وطن سره او ته په دې وطن کې هغه شی خپله د افغانستان بیت المال ته سپارلی وای، ته د قدرت په نوم باندې او د قدرت د غځولو په موخه باندې هغه شی ته پنجاب ته نه وای سپارلی، نن به ما هر څه درلودل. نن به د پاکستان یو عادي پنجابی په فرضي کرښه کې نه و موجود، نن به د افغانستان ساحه تر اټک پورې وه. دا تاریخ دی، په دې ویاله باندې یا اوبه تللي بیا به هم پرې اوبه ځي. دا خاوره د افغانانو ده، دا خاوره د افغانستان د خلکو ده، دا خاوره د افغانستان قلمرو دی، دا د تاریخ قلمرو، دا په زور جدا شوې کرښه ده. پنجاب چې هر څومره زور ووهې، د افغانستان داسې حکومتونه چې حتی د ته لاسپوڅي حکومتونه وو، تا دا کرښه په رسمیت ونه پېژندله. نن افغانان
په یو وحدت کې دي. نن افغانان ثبات خواته روان دي، افغانستان د اقتصادي خودکفایۍ خواته روان دی، افغانستان د ځان بسیاینې په لور روان دی، افغانستان سیاسي خپلواکي ترلاسه کړي. متوجه اوسه نور هغه افغانستان نه دی. خپلو پالیسیو باندې د پام وکړه، خپل ملت ته متوجه شه، کنې خیر د نشته دی. من نوري صاحب تاسو ته د بحث لپاره راګرځو. ستانکزی صاحب تاسو د نوري صاحب خبرې واورېدلې چې بالاخره باید پاکستان خپلې پالیسۍ بدلې کړي. هغه هیواد چې په خپله د هیواد دننه یې غږ راپورته کېږي، سیاسیون یې، دیني عالمان یې، حتی ځینې چارواکي په خپله خواجه آصف یو تاریخي اعتراف کوي چې دوی په افغانستان کې لسیزې لاسوهنه کړې ده او دغه راز پوځ یې د یوکرایي پوځ په توګه ورته لوبېدلی دی. فکر کوئ له دغو لسیزو پاشلو سیاستونو وروسته به په خپله پالیسۍ کې بدلون راولي؟ د نوري صاحب د خبرو ادامې سره زه هم باید دا اضافه کړم چې پاکستان نور هغه هیواد نه داسې پروژې څوک پورته ورکړي او څوک پرې باندې اعتبار وکړي او بیا هغه پروژې عملي کړي. زیاتره پروژې په افغانستان باندې عملي کېدې. یو ځل پاکستان پیسې د داعش په نامه واخیستې، پیسې جیب کې واچولې، داعش بس افغانستان ته راغی، بیا به یا ونیو یا به له منځه یووړ. هغه پروژه ناکامه شوله. نو اوس د پاکستان اټوم ته چل سنجولی چې دا باید څنګه ترې واخلي، او رښتیا هم یو ډېر خطرناکه شی ده. سبا دغه اټوم د خرڅوي په یو چای خرڅوي په یو مملکت باندې، ځکه پاکستان چې وږي سي په هیڅ شي باندې واز نه ده. ما یې ورې په ټلویزیون کې ویډیو چې یو کس په نوم د ایمل کانسي دا په $10,000 واخیستلې چې ورې کې د امریکې د فدرال څارنوال وایي تاسو $10,000 ورکړي، تاسو به $2,000 ورکړي وي، یو ایمل په ځای به 10 نور هم درته راوړي وو، تاسو څنګه $10,000؟ نو پاکستان داسې یو مملکت ده، پنجابیان علل خصوص قدرت د پاکستان د دوی په لاس کې ول، ابتدا نه تر انتها دغه رقم خلک دي دغه سره دستور ده. نو پاکستان بیان به پخوا په عربستان کې ولته مکه معظمه د ساتنو لپاره الته به په کال کې په څومره میلیونونه ډالر ریال ورکولې. زه فکر کوم چې اوس به په پوځي باندې څوک پیازم پوسټ نه کی او د دې په مقابل کې به د افغانستان دغه مجاهدین، طالب مجاهدین، هر یواد به تاسو ګوري لدې پاسه ضرورت لري. هغه به وایي چې موږ ته 200 کسه له پاکستان مره لګي، 10 کسه د افغانستان نه راولېږي چې موږ وساتي. دا به تاسو دا د ما خبر یاداش کې تاسو به ووي. نو دا ټول د افغانستان د مارشال مولوی صاحب محمد یعقوب مجاهد هغه جدوجهد ده چې د افغانستان پوځ همدغه رقم تربیه کړ، همداسې روزنه ورکړه او همدغه سي د پاکستانی تبهکار مزدور کراکش پوځ په مقابل کې روحیه ورکړه چې موږ نه نوډل چې پروژې کې په تاس ناس باندې او په دغه سي وضعیت کې دوی لاړل او 19 پوسټې د خامار لخلینه راوېسته چې پاکستان موږ سو کاله وصل وکاله پاکستان موږ د ور پن غری کې نه ولو نه موږ اولاد را پرې کود، نی ورور را پرې کود، نی پلار را پرې کود، نی ټبر را پرې کود، نی کور را پرې کود، نی ور را پرې کود، نی مال را پرې کود. هر راکټ به سي کونړ باندې لګیدي، څومره رمي بل منځ تللې، مواشي بل منځ تلل، بر علاوه دې خلک به کې شهیدان کېدل، کورونه به کې ورادېدل. دا وصل وکاله د پاکستان داسې مصیبت څخه په موږ نازل شوی وو. هیڅ داسې حکومت ما په خپل عمر کې لا تر اوسه له حضرت ما ظاهر شاه تر نن نه د پیات نه مې درلای سي د پاکستانی سامراجي پوځ په مقابل کې داسې یو عکس العمل ورخودلې سکه نن دغه خړو پړو طالبان ورخود او د خپل شخص زور هغه ته داسې ورخود چې نور ز باور لرم چې پاکستان په کاغذ سترګه افغانستان ته نه راګوري او پاکستان و نور داسې مرسټ ګرځي چې په دنیا کې و شرمېدل، رسوا سو، بیا بسو، بدنام سو، هیڅ شی ورته پاتې نه سو، نه ابرو ورته پاتې سو، نه عزت ورته پاتې سو. ځکه موږ بدون د دې نه ثقيله سلام دغه سلام چې اوس دغه امارت اسلامي مجاهدین ځنې استفاده کوي، دا هغه د وزارت دفاع د پنشیر اسلحه د په پنشیر کې وزارت دفاع جوړ شل کال الته یو مخفي وزارت دفاع موږ درلود چې هغه اسلحه راوړل موږ نه استفاده کوي. د ورور خبرې د نوري صاحب بالکل حقیقت لري. موږ دافع هوا درلود، اسکاټم درلود، جیت تیاریم درلود، میگ 21 میگ 27 سوخو دا اساس ولې دا د دغه تړون په اساس پاکستان ته
ورکړل شوې خرڅ شولې، حتی د استخباراتي مواد موږ سره خرڅ کړل چې د هغه په پیسو باندې په کانادا کې په دوبۍ کې چیرته ډیر زیات جایدادونه اخیستل شوي دي او د هغه نطفه اوس هم هغه حرامه نطفه اوس هم په خارج کې دې ته ناست دي چې څه وخت به امارت اسلامي لرې کېږي او موږ به بیا راځو. اوس نو هغوی هم باید دا سوچ ونه کړي چې اسلامي امارت سره به موږ ډغرې وهو. هغه تښتېدلي فراريان هغوی د په قرار کینی چې دوی پاکستان ته داسې جواب ورکړ، نو هغوی دې ځکه نور ځان نه خوري، له دغه عفو فرمان نه استفاده وکړي او را دې سره دلته د غلي ګرځي سره چې کوم پخواني دښمنان یې ونه ګوري چې سرمنې پیونه باسي. نور ځکه د افغانستان اسلامي امارت بالکل ډاډه او بل خبردار ده چې بله اکثرا افغانان چې پخوا به په شک کتل امارت ته باورمند نه وو، مکملا باورمند شول. دغه ښځې دي که نر دي او دوی به سر له دغه اوسه نه دوی خپله پشتیباني زه یې وینم په دې صفحاتو کې پشتیباني اعلان کړې ده او دوی ته لاس په دوها دي په د اسلامي امارت مجاهدین او غازیان باید نور برایم انشاءالله ترلاسه کړي. او زه پوهېږم چې دا چېرته منځګړي هېوادونه د سیمې هېوادونه په دې کې مداخله ونه کړي، دوی همداسې مخ وړاندې روان دي او انشاءالله الرحمن چې صوبې سرحد به مو آزاده کړي، بلوچستان به مو آزاده کړي، بیا به له پنجاب سره وروسته ګوري سره. مننه ستانکزی صاحب، تاسو ته د بحث لپاره راګرځو. نوري صاحب ښه هغه څه چې په خپله پاکستان هم اعتراف کړی په ځلونو باندې چې دوی د افغانستان له هیڅ حکومت سره جوړ جاړی نه درلود نه لري او حتی باورونه دا دي چې له اوسني نظام سره هم د دوی دغه ثبات نشي زغملی او بالاخره نه یوازې اوس بلکې تیرو کلونو کې هم او په تیر کې هم په هر سټیج د افغانستان د نوم د بدنامولو هڅه کړې او د خپل د بام واورې پر افغانستان راچولي دي. له دغه وضعیت څخه وروسته او هغه داخلي وضعیت ته په کتو چې فلحال په خپله پاکستان ورسره مخ دی، ستاسې پند باندې پاکستان د کومې ناکامۍ تجربه اخلي؟ قدرمن محمدي صاحب، پاکستان د افغانستان د اوسني حکومت او اوسني حالت او اوسني خپلواکۍ او اوسني اقتصادي ثبات د له منځه وړلو دپاره په نړیواله سطحه باندې هر څه ترسره کړل، هر څه یې وکړل. د دې دپاره که هغه اقتصادي فشارونه وو، د لارو بندول وو، هغه د موږ تاسو ولیدل. که په نړیوال سټیج کې په ملګرو ملتونو جلسات وو یا کومې سیمه ییزه غونډې به د افغانستان په اړه باندې خپل منفي لابیګري او خپل منفي پروپاګنډ نړۍ ته وړاندې کړل او ټول ته دا وړاندې کړه چې افغانستان خدای مه کړه د تورستانو مرکز دی او افغانستان د مخدره توکو په تولید او قاچاق کې یو بوخت هېواد دی. دا ټول نړۍ ته پاکستان په دې اړه لابیګري وکړي او تر ډېره حده پورې کامیاب هم وګورئ. زموږ تاسو په جریان کې د افغانستان او چین په سرحد کې، د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې ځینې داسې ملحوظي پیښې رامنځته شوې چې د استخباراتي کړیو په واسطه باندې تر څو د افغانستان او د سیمې د هېوادونو د مخ پر ودې اړیکو مخنیوی وکړي او په دې مورد باندې یو موانع رامنځته کړي. تقریبا په دې اړه باندې ته یو ځایه پورې دې نتیجې ته ورسېدو د ځینې استخباراتي کړیو په اساس باندې. ولې وروسته ټول نړۍ ته دا څرګنده شوې ده، تاسو به واوسئ چې نړۍ موږ باوري یو چې که چېرته موږ تاسو نړیوال مطبوعات بیا خاصتا د امریکا متحده ایالاتو کې چک کړو، هغوی ټول په دې باندې پوه شوي دي چې د افغانستان خلکو د افغانستان حکومت د تورستانو په نوم باندې چې دوی څه ته تورست وایي، دغه غربي او لویدیځ ټولو سره واقعي مبارزه شوې. په افغانستان کې نور د مخدره توکو تهدید او قاچاق متوجه نه ده. نو دا د پاکستان هغه مسایل دي چې نړیوال ته یوازې د مطبوعاتو طریقه وړاندې کوي، یوازې پروپاګنډ کوي. اصل هدف د پاکستان څه شی دی؟ پاکستان چې کله رامنځته شوی دی په تاریخ کې د افغانستان نه لاندې درې غوښتنې لري. دا غوښتنې څه شی دي؟ پاکستان وایي چې په افغانستان کې باید مستقل، مقتدرانه، خپلواک او باثباته نظام رامنځته نه شي. که چېرته خپلواک، باثباته او مقتدر نظام رامنځته شي، بیا نو د پاکستان هغه فرسایشي توکي او هغه فرسایشي دواګانې، د کیفیت دواګانې بیا نور نه خرڅېږي، د پاکستان اقتصاد ته ضرر رسېږي او د افغانستان کې د دوی لپاره مارکیټ نه رامنځته کړي. یو په دویم قدم کې پاکستان وایي چې په افغانستان کې باید داسې یو حکومت رامنځته شي، داسې یو نظام رامنځته شي چې هر څه بیا خاصتا بهرنۍ پالیسي په ځانګړي ډول د هند په مقابل کې باید د پاکستان د غوښتنو او د پاکستان د موخو په اساس باندې طرح شي. چې تقریبا په تېرو 20 کلونو څخه وراخه باندې په دې اړه پاکستان کامیاب و. ولې اوس خوشبختانه په د افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سره له 2021 کال څخه په دې خوا باندې د پاکستان دا موخې نه دي منل شوي، ځکه د افغانستان اسلامي امارت پسې راخستې او په مختلفو سطحو کې ګورئ خپل فشارونه ازموي چې نظامي فشار یې موږ تاسو عملا شاهدان یو.
په درېیم حالت کې پاکستان دا وایي چې د افغانستان له هر حکومت څخه دا غوښتنه دا ده چې دلته به داسې یو نظام جوړوي چې د لر او بر موضوع چت نه کړي. لر او بر ته به هېڅ لمن نه وهي. ګورئ لر او بر د افغانستان برخه ده، د افغانستان قلمرو دی، د افغانستان څخه په ډېر ظلم، زور او استبداد اخیستل شوي ده. ګورئ د نړیوالو تړونونو په اساس کله چې یو نړیوال سرحدي تړون رامنځته کېږي هغه طرفین لري. زه پاکستان ته دا وایم چې ته دغه د ډیورنډ فرضي کړنه معاهده چې ته ګورې کله چې ته خپل نړیوالو بین الدول قوانین نه پېژنې، کله چې په 1893 کال کې د ډیورنډ معاهده امضا کېږي، ګوري چې نړیوال قوانین د سرحد په اړه کېږي، لومړی باید د تړون داسې ترمنځ لاسلیک شي چې هغه هم منصبه هیوادونه وي، هغه سره هم برابره هیوادونه وي. هغه وخت کې انګریز امپراتوري وه، افغانستان تقریبا په هغې وخت کې مستعمره و. دا تړون قابل د اعتبار نه ده، دا هېڅکله افغانان نشي ترسره منلی. په دوهم حالت کې کله چې یو نړیوال تړون د یو کرښې یا سرحد په باره باندې ترسره کېږي، د هغه هیوادونو د هم منصبو چارواکو ترمنځ باید لاسلیک شي. ګورې دلته د افغانستان د وخت امیر عبدالرحمن خان او د هغوی د وخت تقریبا د بهرنیو چارو د وزارت یو ځانګړی استازی مارټیمر ډیورنډ په نوم باندې و. دا تړون هېڅ ارتباط نه لري. بل کله چې نړیوال تړون جوړېږي یا رامنځته کېږي، دا باید په درېیو ژبو ولیکل شي، دوی د طرفینو ژبې او یو په بینالمللي ژبه. نوري صاحب ستاسې د خبرو دوام ته راګرځو. ستانکزی صاحب له تاسې د بحث جنبندۍ او خدای پاماني راخلو، خو غواړم یوه پوښتنه مطرح کړم که ولنډ ځواب یې راکړي، دا چې ښه پاکستان هم بریدونه ترسره کړل او پر وړاندې اسلامي امارت هم لچ اخیستونکي عملیات ترسره کړل. ستاسې په اند باندې له دې وروسته به د دواړو لورو اړیکې کوم خواته ځي، د جګړې دوام او که د ډیپلوماسۍ ژبه؟ زه فکر کوم چې بهتره به دا وي چې پاکستان د ډیپلوماسۍ ژبه وکاروي، له جنګ و جګړې نه لاس واخلي، ځکه د افغانانو زور ورته معلوم سو او تر اوسه یې ټوکې بللې. فکر یې کاوه چې دوی به توان د دې ونه لري چې د ما دغه عسکرو سره وجنګېږي، چې د هندوستان په جنګ کې مې د هغوی تیاره مو ویشتله او هغوی مې دې ته مجبوره کړل چې ما سره هغوی هغه وکړي، صلح وکړي او جنګ نه لاس په سر سي. نو معلوم نو اوس معلوم شو چې دا افغانان دي او د دوی خوی او خواص په دنیا کې هماسې نژاد یا ریایي ده، خوی خواص هم فرق لري له نورو سره، له پنجابیانو سره. د دوی نیکونه او نیکونه او نیکونه 9 دفعې په پنجاب باندې ورغلي دي او پنجابیان په سوټۍ مسلمان کړي دي. دا نن چې د پاکستان کې چې ویني د دې نیکونه چې د روزي چې خوري لا تر اوسه هم سم نه دي مسلمان. د دوی نیکونه او نیکونه باندې د موږ د افغانانو نیکونو کلمه ویل ده. نو دوی هغه غچ اوس که اخلي، هغه غچ د اوس نه اخلي، وخت نه ده، ډېر غچونه یې واخیستل، 48 کاله. اوس نو داسې یو چا سره دوی مخ دي چې دوی په خپل ځان بند نه دي. دوی وخت چې په خپل ځان بند نه وي د وطن په مورد کې د مور حیثیت لري وطن، دوی چې خپل اولاد استشهادي ته حاضروي، دوی چې خپل اولاد قرباني کوي په دې لاره د وطن او د خلکو کې، نو دوی ته خپل ځان هم د وطن په لاره کې اهمیت نه لري. نو پاکستانیان دې په دې پوه سي، پس له دې افغانستان ته په کږه سترګه نه ګوري، وایي ټیټ مې مه بوله، غورځنګ راباندې مه کړه، زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. مننه ستانکزی صاحب، ښه وخت. نور صاحب مهرباني، تاسې د پاکستان وروستیو موخو باندې غږېدئ. نو همغه موخه چې پاکستان په تاریخ کې د افغانستان له خلکو، د افغانستان ولس او د افغانستان قلمرو څخه درلودې، د هغې دپاره تقریبا په مختلفو سطحه باندې او په مختلفو ځایونو کې خپل لابیګرۍ او خپلې کړنې او خپل هڅه ترسره کړل. زه په دې باور یم چې او موږ دا په تاریخ کې هم په اثبات باندې رسولې ده چې پاکستان موږ د هر یرغلګر په مقابل کې، ګورئ موږ اتحاد جماهیر شوروي ګورئ په کوم امکاناتو باندې مات کو. تاسو خپل په جریان کې یاستئ، تاسو حتی زموږ ځینې افغانان چې کله دلته به ملکي وګړي چې ستونزه پر مخامخ کېدې هملته به درتلل. تاسو ګوره موږ شوروي اتحاد د وخت هغه اتحاد جماهیر شوروي تقریبا ټول نړۍ په دې ویره کې واجده نه چې د کمونیزم د نظریه د ټوله نړۍ کې خوره وره شي، همدلته په افغانستان کې شکست وخوړه. همدغه اتحاد جماهیر شوروي دی چې نن تقریبا له 53 څخه په زیات هېوادونو باندې تجزیه شو. ګورئ همدغه ناټو په افغانستان کې ګورئ لویه شرموونکې ماته وخوړه. د اوس ګوره د ناټو څخه د اروپایي اتحادیې او ناټو ترمنځ ګورئ اختلافات ګورو کوم اوج ته رسېدلي. دا ټول د افغانستان له برکته دي، د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ایماني غیرت او د افغانستان د خلکو د یووالي د برکت او نتیجه ده. تاسو ته زه پنجاب ته بیا هم دغه وایم، پنجاب ته حکومت ته، پنجاب پوځي رژیم ته، پنجاب هغه لاسپوڅې او غلامې ادارې ته دا خبره کوم چې ګورئ
په خپلو پالیسیو کې مې پام وکړئ، خپل داخلي مسایلو ته متوجه شئ. تاسې زه حیران په دې باندې یم څنګه تاسې خپل د امنیت نشئ نیولی، بیا یې دام په نړۍ کې کوئ چې زه یو اټومي هېواد یم، زه د نړۍ تقریبا 6 او 5 نمبر باندې پوځ لرم. ته څنګه یو پوځ لرې؟ ته څنګه یو پوځي امکانات لرې؟ ته څنګه یو استخبارات لرې چې په سیمو کې په نورو هېوادونو کې د جګړې اور بلولی شي، خپل امنیت نشي تامینولی؟ زه حیران تا ته یم. دا څه معنا ده؟ ستا پوځ تا ته ژمنتیا نه لري، ته خو ملت نه لري، هغه شته ولسونه تا ته ژمنتیا نه لري، ستا ولسونه ستا نه متنفر دي. د پنجاب خلک د کوم حالت رسولي؟ ولې د خپل ټول حکومتي امکانات د پنجاب د بلوچستان او ټولو څخه راخیستي په پنجاب باندې دي ویشلي؟ ولې د پنجاب خلک د بلوچستان خلک انسانان نه دي؟ ولې هغوی انساني حقوق نه لري؟ هغوی بشري حقوق نه لري؟ هغوی ټول بې سواده پاتې دي. روغتونونه شته، هلته پکې ډاکټران نشته، مکاتب شته، پکې استادان نشته. شته مدنیات لري، مدنیات یې تا ټول چین ته په لاس باندې ورکړي دي، هغوی کارګر استخراجوي، هغوی په بیکارۍ کې موجود دي، حتی د څښاک اوبه نه لري. ته څنګه یو حکومت یې؟ ته څنګه یو قوي او مقتدر نظام ځان ته وایې؟ دغه اټوم بم هم همدې انګرېز ته سپارلی. تاسو به ورسئ چې همدغه انګرېز به د نه اخلي. 2006 کال واقعه در په یاد کړه، همداسې حالت به بیا دغه انګرېز راولي، ځکه ته د انګرېز کومې پروژې چې اخیستې وې په هغې په تطبیق کې بریالی رانغلی، د هغې تطبیق ته ونه توانېدې، خاصتا په افغانستان کې. نو پنجاب ته پکار ده چې د افغانانو سره د حسنیت پالیسي ته مخه کړه. زه یو خبره کوم، ګوري د ډیپلوماسي ژبه هغه څوک کارولی شي هغه په نړیوال سټیج کې خپلواک وي. پاکستان په نړیوال سټیج کې خپلواک نه ده. د ډیپلوماسي ژبه افغانستان کارولی شي. خو بالاخره دا تمه څه ډول پاکستان کېدای شي چې په خپلو پرېکړو کې خپلواک نه دی او موږ تر دې غوښتنه وکړو چې افغانستان سره د خپله پالیسي بدله کړي؟ زه په دې باندې باوري یم. موږ د پاکستان سره ګوري تاریخي مشکلات لرو. موږ له پاکستان سره داسې مشکل نه لرو چې یوازې د نن رامنځته شوی دا مشکل. موږ د پاکستان سره د تاریخي پس منظر په اساس باندې لوی ستراتیژیکي مشکلات لرو. د دې مشکلاتو حل او فصل دا د پاکستان له وس څخه وتلې خبره ده. دا د پاکستان کار نه ده. دا مشکل موږ د انګرېز سره لرو. موږ پاکستان، زه د افغانستان اسلامي امارت همدا وایم، د پاکستان دلته کوم شته وفد یا سفیر چې دی تش په نوم باندې بغیر له تاوان څخه موږ ته ګټه هم نه ده رارسولې. په دې احضار کولو باندې هېڅ ګټه نه لري. زه هغې ته وایم چې دا PNJ یا پرسن نان ګریټ یا مطلوبه عنصر په حیث باندې اعلان کړي او د افغانستان څخه د اخراج امر ورته وشي، ځکه ګټه نه لري. د پاکستان سره د موږ د اړیکو ساتل او د پاکستان سره زموږ د اړیکو برقرارتیا دا زموږ دپاره په ګټه نه ده. غوښتنه موږ دا ده چې د دغه کسان له افغانستان څخه اخراج کړل شي او د پاکستان سره همدغه لکه څنګه چې موږ په نظامي حالت کې ټول افغانان د پاکستان خلاف په نظامي حالت ته ولاړ دي او تاسو وهم لیدل. ښه نوري صاحب، په یو ډول باندې هغه بریدونه چې پر افغانستان شوي وو نړۍ چوپتیا غوره کړې وه، خو تازه ایران بیا له دغو غچ اخیستونکو او ځوابي بریدونو وروسته غبرګون ښودلی، ویلي دي چې دواړه لوري باید له زغم کار واخلي او کولی شي چې په دې منځ کې همکاري وکړي. فکر کوئ په څه معنا دغه غبرګون؟ د سیمې هر هغه هیواد، خاصتا اسلامي هیوادونه، که قطر ده، که ایران ده، که ترکیه ده، که سعودي عربستان ده، که متحده عربي امارات ده، موږ د نیکو هڅو څخه ډېر منندوی یو، ځکه د هیوادونو ترمنځ د نیکې هڅې د هیوادونو ترمنځ په شخړو په حل او فصل کې په ملګرو ملتونو په سازمان کې په رسمیت باندې پېژندل شوي دي او د دوی دغه اعلامیې موږ افغانان ترې منندوی یو. موږ افغانان بیا هم په تاریخ کې هر چا ته وایو چې موږ افغانان ګزار کوونکي نه یو. د هر چا سره مو د حسنیت او پالیسي ده، د هر چا سره د ورورولۍ او د ګاونډیتوب اصل په رعایت سره خپلې چارې مخ ته وړو. د هر چا سره موږ مغرضانه پالیسي نه لرو. د ایران اوسنی غبرګون د افغانستان او د پنجاب د رژیم د کرغڼدو کړنو په اړوند باندې زه په یو ښه اقدام په توګه تعلیق کوم. ولې بدبختانه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته زه دا وایم مونږ افغانان مستقل، مونږ استقلال لرو. مونږ هر هغه اقدام چې د سیمې د هیوادونو لخوا څخه ویل کېږي او خاصتا د ګاونډیو څخه چې د حسنیت څخه ډک وي، مونږ ورته لبیک وایو. ولې ستاسو دا غوښتنه به زه فکر نه کوم چې پنجاب په دې کې خپلواک نه ده او پنجاب نشي کولی چې ستاسو دا غوښتنه اعاده کړي. پنجاب ته د نورو پروژې ورکړل شوي او د نورو د پروژو تطبیق په موخه به کار کوي. یعنې زه په دې باندې مکمل او بشپړ اطمینان لرم چې پنجابي رژیم اوس دا درس واخیست او دا درس یې واخیستو چې نور د افغانستان سره جګړه له اور سره لوبې کول دي، د افغانانو سره ځان وهل له غره سره ځان وهل دي. پاکستان پوځي رژیم ټولو چارواکو دا حالت نور درکړی دی. ګورئ تاسو بیګنۍ جګړه ګورئ چې افغانان په قوي مورال باندې په څه نه یو مورال باندې دوی په جګړه باندې ورځي، په یو پوسته باندې برید کوي، 15 پوستې همداسې خوشکي تښتي. د دوی د جګړې هلته تلفات که وګورو، په جګړه کې له هغه چا څخه اسلحې او جسدونه پاتې کېږي چې هغه په جګړه کې ماته وخوړي. پاکستان په قاطع شکل باندې په جګړه کې ماته خوړلي، خپل مورال یې بایلولی دی. خپل ولس اوس ورته وایي چې ته څنګه یو پاکستان وې چې ستا افغانان د 20 کاله او 40 کاله په کومو نومونو باندې افغانستان وننګولو او په جنجالو دې واړولو، نن همغه افغانستان په تا باندې راپاڅېدلی دی، ستا عسکر وژني.
درسته ده زه پاکستان ته له همدغه څخه بیا وایم بیا یې ولسونو ته وایم هلته شته خلکو ته وایم چې نور د پنجاب سره خپل بایکاټ اعلان کړئ پنجاب نور هغه پنجاب نه ده ستاسو دپاره په دغه 40 کلونو ګورې هېڅ ونه کړل یوازې د پنجاب دپاره یوازې هغه حلقې چې هغه د انګریز ورته جوړه کړې د انګریزي نظام برطانیه یونایټډ کینګ ورته برابره کړي په هماغه شکل کې د هماغو دپاره امکانات ورکوي راشئ هر څوک خپل ولسونو ته ولاړ شئ نوري صاحب هلته ستاسو د خبرو په دوام پخپله د ولس نارضایتي تر ډېره پورې له همدغه حاکم پوځي رژیم څخه شته ده فکر کوئ کوم رنګ به واخلي وروسته له دې اوس د پاکستان کې هلته شته خلک زه پاکستان ته د ولس او د پاکستان ته د ملت اصطلاح نشم کارولی ځکه هغه په تاریخي لحاظ او د ملت چې کوم اصول او کوم ځانګړتیاوې په هېواد کې لري هغه پاکستان کې موجود نه دي زه پاکستان ته د ملت اصطلاح نشم کارولی او پاکستان هم په دې باندې باوري ده که چېرته پاکستان هغه شته ولسونو ته د ملت په توګه کتلی خپل واقعیت د ملت چې کوم حقوق په یو نظام او په یو حکومت باندې لري هغه باید ورته ورکړي وای ولې بدبختانه پاکستان ټول هر څه د یو حلقې په لاس کې ده هماغه حاکمه حلقه هماغه هر څه مخ ته وړي نو وروستي حالت ته په کتو د پاکستان ګوري موږ تاسو وړاندې ولیدل چې بي ال اے یا بلوچ ازادي غوښتونکي چې د پنجابي رژیم باندې ګوري راپاڅېدل زیاتې پوستې او زیاتې قلمرو ساحې له پاکستان پنجابي رژیم څخه ونیولې همدا اوس ګوري په خیبر پختونخوا کویټه بلوچستان په مختلفو ځایونو کې د پاکستان ګوري داسې امنیتي حالت موجود دي چې پاکستاني پوځي یا پاکستاني عسکر د پاکستان پر داخلي وضعیت به له تاسو سره بحث لرو خو اوس هم د کندهار څخه د طلوني خبریال ښاغلی عطاالله عمر را سره وصل شوی دی عمر صاحب ستړي مه شئ وخت مو په خیر که غږ مو لرئ د سیمې اوسنی وضعیت له موږ سره شریک کړئ سلامونه وخت په خیر تاسو او درنو دوستانو ته سلامونه لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د تېره شپه کندهار فضا پاکستاني چې الوتکې دلته ګرځېدلې کندهار سپین بولدک ولسوالۍ او نورو ساحو کې خو زموږ معلومات دا دي چې امنیتي ځواکونو دلته چې کوم هغه د پیاوړ سیسټم ځای پر ځای کړی و د هغه څخه یې په دې باندې بریدونه کوله او تر ډېره پورې د بریدونو مخه نیولې ده اکثر مسؤلین د ځینو بریدونو البته سرچینې د ځینو بریدونو پخلی کوي خو په دغه بریدونو کې د زیان او مرګ شوکړې په اړه باندې معلومات نشته چې پاکستاني جټ الوتکو په دې ساحه کې کړې وي خو په مجموع کې نن سهار څخه کندهار کې اوضاع نورماله ده د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ کې هم زه اوس دلته هم وضعیت نورمال دی ځینې کورنۍ تېره شپه د الوتکو د غږ او د تیر څخه چې کوم ډېره دوی لرله راوتلي دي خپل کورنۍ پرېښي دي هغوی هم د خپلو مینو ته د ستنېدو په حال کې وو بلې هلته اوس مهال جګړه درېدلې ده او کله هم دوام لري په ټوله کې تاسې هلته له افغان ځواکونو سره هم حتما غږېدلي یاست مورال یې څه ډول و او څه یې ویل بخښنې سره ستاسو غږ کټ وزل کېږي عمر صاحب که زموږ غږ لرئ پوښتنه په دې ډول وه چې هلته جګړه اوس مهال روانه ده که نه په بشپړ ډول باندې درېدله ده او په ټوله کې له افغان ځواکونو سره مو هم خبرې اترې لرلې او که نه د هغوی مورال څه ډول و او تاسو ته یې څه ویل په مجموع کې خو دلته وضعیت اوس نورمال دی امنیتي ځواکونه په ژویلو په ډېرو هغه ساحاتو کې چې د دوی لپاره مهم دي په هغه ساحو کې وه موږ چې خبرې کوو له مسؤلینو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو له چارواکو سره هغوی د چمتووالي ډاډ ورکوي او وایي چې هر برید او هر تیري ته به غشپاتونکی جواب ورکوي او دوی پوره چمتووالی لري په ټولو سیمو کې هغه سیمې چې د برید لاندې راځي دوی به هغه ته رسېدنه کوي او بریدګرو ته به سخت ځواب ورکوي ښه نوري صاحب تاسې د پاکستان پر داخلي وضعیت باندې غږېدئ مهرباني نو پاکستان په داسې یو حالت کې قرار لري چې نور د دغه کوم تحرکات چې په سیمه کې رامنځته کوي یوه موخه یې دا ده چې د خپل ناکامیو څخه د خپل هغه د شته حالت څخه د خپل هغه د شته ولسونو پام واړوي او نړیوالو مسایلو ته هغوی او نورو سیمه ییزو مسایلو ته متوجه کړي زه په دې باوري یم ګورئ په پاکستان کې داسې یو حالت حاکم دی چې د پاکستان یو د پارلمان یو استازی په بل استازي باندې باور نه لري ملکي حکومت په نظامي حکومت باندې باور نه لري یو سرباز په بل سرباز باندې باور نه لري داسې یو حالت په پاکستان کې حاکم دی چې هغه د حکومتي حالت که موږ تاسو ورته وګورو پاکستان نور د ټوکېدو خواته روان دی پاکستان د پروپاشل کېدو خواته روان دی او پاکستان نور تجزیه کیږي ځکه پاکستان خپله د پاکستان پوځي رژیم دغه حالت د ځان دپاره مساعد کړو او دغه موقع د ځان دپاره مساعده کړه نور زه فکر کوم چې د پاکستان
نظامي چارواکي او حتی داسې معلومات په ځینې رسنیو کې مطرح کړي چې دوی دپاره حتی په ځینو چارواکو دپاره چې حتی که حالت خرابي حالت بېثباتۍ خواته روانېږي دوی په نورو هېوادونو کې دوی خو ځای معلوم ده چې کله د حکومت واک ختمي او دورې ختمي ځي په انګلستان کې همالته ځای لري ولې ځینې چارواکي داسې دي چې له پوځ څخه ګورئ د ځواکونو تېښته په نهایت سطحه کې ده او په نهایت اوج کې ده هغوی ځواکونه له پوځ څخه د وتو په حالت کې دي همداسې ځینې جنرالان استعفا درګرده ورکوي پوهېږي چې دا څنګه جنرالي ده دا څنګه حالت دی چې موږ هېوادي حالت نشو کنټرولولی نو زه د ټول حالت په کتو پاکستان نهایتا له زیات ستونزو سره مخامخ ده داسې ستونزې چې د هغې اورول د پاکستان د پوجي رژیم له وس څخه وتلې خبر ده همدا اوس ګورئ که چېرته پاکستان کې شته حاکمه حلقه او شته حاکمه کړۍ یوازې په دې حالت په تمه ده چې څوک به راځي او دوی به له منځه وړي په دې باندې پوه شوي دي اوس د افغانستان خلکو د افغانستان ولس دا خپل زور ورته وښوده ګورئ زه فکر کوم چې کله په 1901 میلادي کال کې پاکستان شرقي یا بنګال له پاکستان څخه جدا کیږي زه فکر کوم نن به د پنجابي ځواکونو ذهن ته هماغه ماته بیا یو ځل ورتکرار شوي وي هماغه ماته بیا وریاد شوي وي ځکه دا زه پنجاب ته دا وایم ګورئ دا د افغانستان د وسلوالو ځواکونو یو ډېر عادي برید و دومره غټ برید در باندې نه ده کړی که چېرته افغانستان وغواړي چې افغانستان په واقعیت په تاسو باندې داسې حملات وکړي چې یو تمام عیار جنګ در باندې پیل کړي بیا به نو درېیمه ورځ افغان ځواکونه په اټک کې وي او د افغانستان به د خپل هغه قلمرو صاحب او څښتن وي دا د افغانستان د خلکو یوازې تاسو په دې باندې پوهېږئ یوازې انتقام جویانه برید شوی دی موږ تمام عیار جنګ تاسو سره نه دی پیل کړی ځکه د افغانستان د اسلامي امارت خواست له ټولو ځواکونو څخه همدا و چې تاسو یوازې نظامي اهدافونه کوئ ملکي اهدافونه مه کوئ دا یو ډېر بهترین پیغام دی دا په جګړه کې د ګټونکي رول او د ګټونکي اړخ هماغه مهم مورال دی چې خپلو ځواکونو ته وایي چې تاسو ملکي خلکو هر څوک ملکي خلکو بمبارول دا ډېر د بې غیرته انسانانو د ډېر ضعیفو انسانانو کار ده کوم چې پنجاب وکړو تاسو فکر وکړئ وړکي ماشومان تاسو به ستاسو له طریقه هماغه د ماشوم ژړا واورېده تاسو باور وکړئ چې ما دغه کور کې مونږ دغه ژړا اورېده ټول په ډېر یو اوښکې له سترګو څخه روانې او یعنې هر افغان دا درد داسې احساسولو لکه د خپل فامیل درد او واقعیت همداسې ده هر افغان پرې دردېدلی ده ولې خوشبختانه افغانستان نور په دې باندې متيقن ده او افغانستان په دې باندې قابل ده افغانستان په دې باندې توانا ده چې دښمن په ښه شکل باندې مهار کولی شي او دښمن ته ښه څپېړه ورکولی شي چې نن یې موږ تاسو ژوندی مثال ده نو د افغانستان خلکو ته پکار ده چې خپل نظام او خپل امنیتي ځواکونو باندې همدغسې باور وساتي همدغسې مینه همدغسې ملاتړ چې دغه دوه ورځې او څو ورځې تاسو خپل امنیتي ځواکونو ته ورکړی دی نو هغوی هم ستاسو د مینې او ستاسو ملاتړ په بنا باندې جنګیږي او بل دا ښه خبره ده چې زموږ لپاره چې پنجابی پوځ د جګړې لپاره مورال نه لري د جګړې لپاره موږ او ټارګټ نه لري د افغانستان خو هغه د معلومه دی موږ په اسلامي روحیه او په ملي او افغاني روحیه باندې جنګیږو نو د جګړه ییز ماته او جګړه ییز پوځ عقیدوي جنګ دا هېڅکله ماته نه خوري نو پنجابي رژیم به د خپلو ټولو غلطو پالیسیو سزا اوس په خپله باندې ګوري هم به د افغانستان د خوا نه ورڅخه څپېړې ورته ورکول کېږي لکه موږ تاسو چې ولیدل چې د دوی څخه تقریبا د اساکر هغه کې پاتې دی یو عسکر موږ تاسو ویډیو ولیده چې د اسلامي امارت ځواکونو ته وایي چې ما خو به وژنې نه دوی ورته وایي چې نه موږ وژل زموږ کار نه دی نو ستاسو دا کیسې روانې کړي دي نو داسې یو حالت حاکم و پرون په فرضي کرښه کې بېګا شپه چې بیخي یو نهایت ما ته خپله د یو افغان په توګه داسې راته متعجبه وه یعنې که څه جګړه وه نو طبعا زموږ جګړه تلفات لري او ستونزې به لري ولې دا احساس را سره و چې یو شکریه مې دا ادا کړه چې شکر دی نن زه داسې څوک لرم په افغانستان کې چې زمونږ د قلمرو څخه دفاع کوي ځکه چېرته ماته زیان رسېږي داسې څوک لرم چې زما غچ واخلي نوري صاحب که وګورو تاسې هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړله هلته په کور دننه نارضایتۍ پاکستان کې دغه راز په ټوله کې دغه ډول ځواب چې د افغانستان له لوري ورکړل شو او په ټوله کې د دوی دغه پاشلی سیاست او دغه راز څو خواو کې ښکېل وضعیت ستاسې په اند باندې له دې وروسته پاکستان به له څه ډول حالت سره مخامخ بیا به هم خپله پړه خپله ملامتي پر افغانستان راچوي یا به هم هلته د خلکو حقونه ځپي او که به بله لاره خپلوي پاکستان په مجموع کې په وروستیو ګڼو ناکامیو سره چې مخامخ ده د دغه ناکامیو د پټولو لپاره به طبعا دا واقعیت خبر ده چې پاکستان له افغانستان څخه په اسانۍ باندې لاس نه اخلي یا به افغانستان تورنوي چې زمونږ تورستان دوی راته روزي او دوی د زمونږ دښمنانو ته په اصطلاح باندې ځای ورکړی دی زه پاکستان ته دا وایم باوري اوسه که چېرته واقعیت مونږ وغواړو د افغانستان خلک وغواړي د افغانستان حکومت وغواړي چې ستا په مقابل کې هماغه کسان وکاروي بیا د 2 ورځې ژوند ته د نړۍ په سیاسي نقشه کې نشي کولی ګوره په دې باندې د سر خلاص که
افغانستان په دوحه کې په قطر کې ټولو ته اطمینان ورکړی چې موږ د چاپ چارو کې کار نه لرو. ګورې دا مو خپله داخلي موضوع ده. ما مخکې هم ځینې مسایلو ته اشاره درلوده چې تاسې څنګه د نړۍ 4 او 5 شپږم نمبر فوج ځان ته وایي چې خپل امنیت نشئ تامینولی او د امنیت تامین په افغانستان کې غواړي. ولا د تاریخ خجالت خبر ده. ستا هغه پوځي مشران تا څنګه دغه منیر په نوم باندې یو څوک ته تا څنګه جنرالي او مارشالي ورکړې ده؟ زه حیران دې ته یم. هغه خو د امریکا په غوښتنه باندې مارشال کېږي. هغه خو د امریکا سړی ده. ته ولې عاصم منیر ته دومره ارزښت ورکوي چې یو ستا ملکي چارواکی راشي او په زندان کې واچوي؟ ستا د همدغو غلطو پالیسیو نتیجه د غلطو پالیسیو پایله ګورې. نو وروستیو ټولو حالات ته په کتو باندې زه فکر کوم چې پنجابی رژیم اوس دې موخې ته رسېدلی چې څنګه د خپل ناکامیو پړه په نورو باندې واچوي، څنګه په داسې مسایلو کې ځان ښکیل کړي چې د افغانستان او په سیمې په نورو هېوادونو کې تر څو د خپلو ناکامیو څخه ورته ملت نور ورته خپل هغه شته ولسونه هلته ورته متوجه نه شي. پاکستان له ګڼو اقتصادي، سیاسي، امنیتي، اجتماعي ستونزو سره مخامخ ده. نو د پاکستان ولس کې هلته شته خلک هم د راپاڅېدو په حالت کې دي. د دوی ګورې د دوی په کورونو باندې چاپې وهل شوي دي. د دوی زامن او د کورنۍ او فامیلونو غړي همدا اوس ورک دي، ګورو په جیلونو کې پراته دي. هلته شته وضعیت داسې حاکم دی، یو نظامي حالت په پنجاب کې د پنجاب د ادارې خوا څخه په ټول قلمرو کې حاکم شوی دی. نو د پاکستان دغه حالت ته په کتو زه فکر کوم تر څو چې پاکستان سره ګورې، پاکستان یو متل په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې لري چې سب سفیل پاکستان، یعنې هر څه مهم موږ ته پاکستان مهمه دی. البته پاکستان یادوي خو دوی ته اصلا مهم پنجاب دی. نو دوی د پنجاب د تامین او د پنجاب د شومو موخو د تحقق یا خاصتا د انګریز د موخو د تحقق په موخه هر نوع سناریو، هر نوع اقدام ته دوی چمتوالی لري. ګورئ یو وخت کله چې پاکستان او د شرقي پاکستان بنګلادیش جګړه وه، په دې وخت کې د پاکستان صدر اعظم ښځه کابل ته راځي او د افغانستان د وخت حاکم محمد ظاهر شاه ته وایي چې زموږ جګړه ده، تاسو د پښتونستان مسله مه راپورته کوئ. ګوره موږ افغانان دومره بردباره، موږ افغانان دومره ګذشتي، دومره انعطاف پذیره خلک یو چې په هغې وخت کې درته ظاهر شاه وویل چې هېڅ موږ د خوا نه مطمئن اوسئ، موږ د پښتونستان مسله اوس څه نه درته وایو. ولې تاسو ظالمان همدغه د انګریز د قانون په اساس باندې د خلکو له مجبوریتونو او د ولس له مجبوریتونو څخه استفاده کوئ. دغه وروستي ازموینې هم دوی واخیستې. دوی ته چې کومه پروژه د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورته ورکړل شوې ده، هغوی هم نن درک کړه چې دا پروژه ناکامه ده او پاکستان په میلیاردونو ډالر یو ځل بیا له لاسه ورکړل. یعنې ستاسو په اند باندې د تیر تاریخ یوه بله شیبه پاکستان تجربه کوي؟ بالکل، پاکستان د تیر تاریخ یوه بله تجربه، هغه تجربه چې پاکستان په بنګلادیش کې په 1900 کال کې ماته وخوړه، نن یې هماغه ماته تقریبا بیا برداشت کړه او بیا یې ذهن ته راغله چې موږ څه نشو کولی. په ورته دا ده چې خپل بهرني سیاستونه یو ځل بیا ورباندې پام وکړي. ورته شته ولسونه مو څخه مو غوښتنه دا ده چې سخت ظلمونه په تاسو روان دي، سخت اجبار په تاسو روان ده، سخت ستونزې مو وګاللې، واقعیت مو وګاللې، په ډېرې بېرحمۍ باندې پنجابي رژیم په تاسو باندې هر څه وکړل. نور نو تاسو ته هم پکار ده چې راپاڅېږئ. موږ افغان ولسونه ستاسو سره هر نوع همکارۍ ته چمتو یو. د افغانستان د خلکو ولسونو احساسات ته زما یو ځانګړی سلام دی. موږ تاسو ولیدل چې پنجشیر، هلمند، قندهار، فاریاب، بدخشان، وردک، نورستان ټول ولایتونه خلک په ډېرو قاطعانه الفاظو باندې موږ تاسو ګورو چې حتی د جګړې لپاره یې نوملیکنې کړې دي چې موږ ته فقط موقع راکړئ. دا د افغانستان د ولس بریا ده. حکومت تر څنګ د خلکو څنګ په څنګ درېدلو ملاتړ بیا د پاکستان لپاره څه پیغام لري؟ د پاکستان لپاره دا پیغام لري چې د افغانستان د خلکو سیاسي شعور او د افغانستان د خلکو سیاسي درک نن دې حالت رسېدلی دی. تاسو ګورئ چې زموږ د واخان درانه اوسېدونکي چې له میډیا څخه تقریبا لرې خلک دي، هغوی هم پاکستان پېژندلی دی. پاکستان په دې باندې پوه شوی دی چې ما په افغانستان کې داسې کک نه ده کرلی، ما په افغانستان کې داسې نه دي کړي چې افغان ولس دې ماته راشي او ماته دې غېږه دې صلحآمیزۍ راکړي. نو پاکستان ولس ته د پکار ده چې ګورئ چې د افغانانو د احساسات سره لوبې مه کوئ. د افغانستان د افغان د احساس سره او د افغان سره جګړه کول له اور سره لوبې کړل دي. ودرېدل، بېګا دې ګورئ ولیدل. نو ستا هغه په جټ الوتکو باندې چې نازېدې، زه ډېر د خوشحالۍ احساس دا کوم چې موږ دومره امکانات لرو چې حتی هلته شته پیلوټان داسې نظریې وي چې شته پیلوټان د خپلو مشرانو امر ته په تمه دي چې موږ ته امر راکړي چې موږ دغه خپلې الوتکې چې څه لرو دا ورسره وجنګوو. نو دا هغه احساسات دي چې افغانان ګورئ په جګړه کې ټولو ته معلوم خلک، د افغانستان هر بچی، د افغانستان هر وګړی دا فکري عسکر ده. دا د ملالې میوند غوندې خویندې لري دلته، دا د ملالې میوند غوندې اتلان په دې وطن کې شته. دلته اتلان د وزیر اکبر خان، وزیر محمد اکبر خان په نوم باندې دلته اتلان او میړني ځوانان موجود دي. زه د افغانستان د فوج لوی درستیز د ملي دفاع وزیر ټولو شته میړنیو ځواکونو ته یو ځانګړی سلام ورکوم. واقعیت یې دلته تاسو یې چې په سرحد کې جنګېږئ او د یو تورمخي پنجابي په مخ باندې مو سختې څپړې ورکړې او زه دلته د آرام ساه اخلم. دا ستاسو برکت دی، ستاسو د غیرت برکت دی، ستاسو د عقیدې برکت دی. زه په تاسو باندې، ټول افغانان په تاسو باندې ویاړي. ګورئ تاسو د مطبوعات چک کوئ، دلته ځینې ګنګوسې موجود وي چې اسلامي امارت به له پاکستان سره جګړه ونه کړي، مخکې دا موجوده وي. اوس ټول نړۍ ته دا څرګنده شوې ده چې د افغانستان اسلامي امارت څوک دی، د افغانستان واقعیت دی، د افغانستان
هغه اصلي بچیان دي، د افغانستان اصلي ځواکونه دي، ټول ځواکونه د افغانستان ټول خلک. نو د افغانستان خلکو خپل ټول اختلافات شاته پرېښي، نور د افغانستان په باسازۍ او د افغانستان په بیارغونه باندې بوخت دي. او انشاءالله مونږ به دا اطمینان درکو چې افغانستان به نور انشاءالله په سیمه کې د یو خپل اقتدار اوج ته رسېږي. او پنجاب ته دا پکار ده چې نور له دنه او تېروتنو څخه لاس واخلي، که نه نور خیر نشته. نور هغه افغانستان نه ده چې تا به د ورځې په کونړ باندې 20 توغندي راویشتل او افغانان به تا ته قرار ناست وو او یوازې به یې ځکه په هغه وخت کې سیاسي استقلال موږ نه درلوده چې موږ بهرنی سیاست خپله کم فرصت لرو، غواړم یو وروستۍ پوښتنه وکړم او تاسې هم لنډ ځواب راکړئ. تر دې وروسته مو ارزونه څه ده؟ یو داسې هیواد چې له یوې خوا د ډیپلوماسۍ د مذاکراتو خبره کوي، له بل لوري بریدونه ترسره کوي، له بل لوري بیرته بیا غږ کوي چې موږ غواړو خبرو اترو ته کینو، څومره د باور وړ دی؟ پنجابي رژیم باندې ګوري مونږ تاسو زه شخصا په باوري په دې باندې نه یم چې مونږ تقریبا دغه تیرو 40 کلونو کې د پاکستان سره سل مسایل د خبرو اترو وړاندې کړي. د مذاکرات په میز یو شی، له مذاکرات څخه ولټي موضوع بل شوي. دا پاکستان تجربه کړې. زه وروستي حالت هم دا وایم چې مونږ افغانان باید د پاکستان خلاف خپل انسجام او خپل وحدت همدغسې وساتو. د پاکستان سره زموږ مسایلو حل کول، ځکه پاکستان خپلواک نه دی، پاکستان پروژوي حکومت ده، د پروژو باندې به کار کوي. نو زه حالا دا وایم چې پاکستان او د ډیپلوماسۍ ژبه کارول هغه فکر کوم چې بیخي ښه ډیپلوماسي ونه پېژني، ځکه مستقل نه ده. نو وروستي حالت ټولو په کتو باندې زموږ د افغانانو وحدت هغه څه ده چې پاکستان له اټوم څخه قوي ده. او انشاءالله پاکستان به که چېرته بیا داسې تېروتنه وکړي، همداسې انتقام به ورڅخه اخیستل کېږي او همداسې په شرموونکې ماتې به له خپلو پوستو څخه تښته کوي. کورمودان د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی میوند جرأت نوري، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.